السلام علیکم، هیله لرم چې تاسو به جوړ یاست ملګرو. مخکې له دې چې په ویډیو خیال کوو، کوم زموږ په چینل کې نوي یاست او زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د ګنټې نشان هم ضرور آن کړئ تر څو زه هره نوې ویډیو اپلوډ کړم تر تاسو پورې ضرور ورسیږي. نو کوم ویډیو نه لایک کړئ نو ویډیو دا اوس لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو اوس د ویډیو په ترمنځ ویډیو کې بس تاسو دا طریقه وکړم چې تاسو څنګه خپل د یوټیوب چینل ویریفای کړئ او هغه ته عکس ورکړئ ملګرو. راځو ملګرو، لومړی به زه راسم ملګرو خپل ینډکس براوزر ته. تاسو ملګرو کروم ته هم تلاسئ ملګرو، ینډکس براوزر ته انسر یو تاسو وکړئ. زه ینډکس براوزر کاروم ملګرو. زه راځم په ینډکس براوزر باندې کلیک کوم. که تاسو هم کولی شئ نو د ینډکس براوزر سره ډاونلوډ کړئ هغه ده براوزر ده. نو راځو ملګرو، اوس به تاسو ته طریقه وکړم. ما کلیک وکړو ملګرو، دلته په د یوټیوب باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته په دې یوټیوب باندې په کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسو په یوټیوب باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو آی ډي ورته وارد شي. تاسو ما آی ډي ور وارد کړی ده. مثال تاسو به هم آی ډي ایپ کې چا چې چینلونه نوي جوړ کړي نو ملګرو په دې طریقه باندې راځئ. ما مخکې هم تاسو د یوټیوب په اړه باندې 2 ویډیوګانې جوړې کړې دي. لومړی ویډیو د یوټیوب ته مهم اپلیکیشنونو ملګرو، او دوهمه ویډیو د یوټیوب د چینل د جوړولو، جیمیل جوړولو دغه. نو راځم اوس په دې ویډیو کې زه تاسو ویریفای کوم ملګرو. دلته به راسئ ملګرو، په دې کونج باندې به کلیک وکړئ ملګرو، په دې ځای باندې. صحیح ده. دلته به ستاسو چینل نوم هم لیکلی، دلته کلیک کوم نو بیا ملګرو تاسو دلته کلیک وکړم ملګرو. دلته ملګرو تاسو د کریټر سټوډیو باندې کلیک وکړئ. سمه ده. په د کریټر سټوډیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړو نو دلته ملګرو تاسو د چینل دا صفر اخلاص شي ملګرو. نو لومړی راځم زه ملګرو چینل ویریفای کوم. تاسو په ملګرو راسئ د چینل ته، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ ملګرو. په دې ځای باندې د چینل لیکلی ده ملګرو. په دې چینل باندې چې تاسو کله کلیک وکړو ملګرو نو دلته په دې ځای کې لیکلی یې ویریفای. دا ملګرو تاسو هم لیدلی شئ ویریفای. دلته لیکلي دي ویریفای ملګرو. نو دلته به زه ملګرو په دې ځای باندې به زه کلیک وکړم په ویریفای باندې. نو ملګرو زه اوس تاسو په مخ کې دا ویریفای کوم. نو ملګرو بیا به دلته تاسو بیرته راسئ. بیا په دې ځای باندې ملګرو دلته به تاسو خپل کشور سلیکټ کړئ، کوم کشور چې یې ملګرو. زه مثلا اوسېږم په ایران کې ملګرو. زه دلته راځم ایران پیدا کوم. لومړی زه ایران راوړم دلته ملګرو. دلته به زه ملګرو ایران راوړم. تاسو هم لیدلی شئ ملګرو. په تاسو به ټول په همدې طریقه باندې به ځئ او چینل به مو ویریفای کوئ. نو دلته زه راځم ملګرو، زه دلته ایران یو ځل پیدا کوم. اول چې زه ایران خپل کشور پیدا کړم مثلا زه هغه کشور ورته سلیکټ کړم چې په هر کشور کې تاسو هم اوسېږئ. که په پاکستان کې یاستئ، که په افغانستان کې یاستئ، که په هر کشور کې یاستئ ملګرو. ډېر ملکونه شته دلته، هر کشور چې یې ملګرو تاسو پرې ورته سلیکټ کوئ. نو زه به دلته اوس پیدا کړم ایران ملګرو، چې دغه ته ملګرو ما ایران پیدا کړو. دا زه ملګرو ته ایران سلیکټ کوم. بیا به تاسو راسئ په دې دوهم باندې به دلته کلیک وکړئ. لومړی باندې کې لیکلي کال می ویټ. صحیح ده ملګرو. ان اټومیټډ نو ملګرو په وایس میسیج په دې لومړی باندې کلیک نه کوئ. دا ملګرو کته لاندې لیکلي ټکسټ می د ویریفیشن کوډ. نو ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ. ښه دلته ملګرو تاسو کوډ وکړو. دلته به د موبایل شماره ور وارد کړئ ملګرو. ما په کومه شماره باندې چې جوړ کړی زه به هغه ورته وارد کړم ملګرو. مثلا زه دغه ملګرو هره په دې شماره باندې ما مثلا جوړ کړی ده، زه به دا ور وارد کړم ملګرو. که قبوله کړه زه بله شماره ور اچوم ملګرو. د سره شماره باندې تاسو جوړ کړئ په هغه شماره ور واچوئ ملګرو. دا شماره نه قبلوي تاسو وینئ، ولې ما چې کومه شماره باندې جوړ کړی باید هغه ور واچوم ملګرو. نو زه دلته بېرته راځم ایران سلیکټ کوم ملګرو. نو زه به یو ځل ایران سلیکټ کړم ملګرو. لږ وخت اخلي، لږ به ویډیو غټه شي ملګرو، خو دا طریقه ستاسو ته ټوله ښیم ملګرو. دلته به زه تاسو ته طریقه نن ټوله وښیم ملګرو. ایران 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 ملګرو ایران سلیکټ کړم لومړی. نو دلته به شاید یې راځم لاندې ملګرو. دلته ما ایران سلیکټ کړو. بېرته راځم په دې ټکسټ میسیج باندې کلیک کوم. دلته زه د موبایل شماره ورکوم ملګرو. دلته به زه دا شماره ورکړم 008 ملګرو. زه دلته شماره ورکوم. زه ملګرو دلته ځای څخه راوځم. دلته شماره په دې ځای کلیک کوم. زما شماره دلته لیکلې ده ملګرو. زه فقط دلته یو دانه کوډ ورکوم ملګرو. نو زه به تاسو په دې طریقه باندې دا سبمیټ پې کوئ ملګرو.
کله چې تاسو سبمیټ کړئ نو ملګرو دلته به ویریفیکیشن کوډ تاسو ته راشي. تاسو خپله هم لیدلی شئ ملګرو شپږ رقمي کوډ به وي. نو زه ملګرو له دې ځای څخه یو ځلې وځم او خپل میسیج ته راځم ملګرو. دلته چې زه کله راغلم دلته چې زه راغلم دلته ماته ډالېږي 1.4.5.520. نو زه دلته راځم له دې ځای څخه وځم بېرته راځم ینډیکس براوزر ته 1.4.5. زه به دلته کوډ ورکړم ملګرو. دا ما کوډ ورکړو زه به دلته نور هم راواخلم 1.4.5 او نور څه زه راواخلم او 526. نو زه بېرته راځم ینډیکس براوزر ته دلته نور هم ورکوم 526. نو تاسو هم په دې طریقه چې سبمیټ پې کوئ ملګرو. بیا چې کله سبمیټ کړو نو دلته ملګرو ما چینل تاسو ګورئ ویریفای شو. کانګریچولیشن یور یوټیوب اکاونټ از نو ویریفاید. نو دلته دا کنټینیو باندې کلیک کوئ ملګرو. دلته چې کنټینیو ملګرو زما چینل ویریفای شو. تاسو دلته لیدلی شئ ملګرو. دا ملګرو خپله یې ښه لیدلی شئ. دا د ویریفای مې کړو ملګرو. نو چینل ویریفای شو ملګرو. لیکه شه ویډیو غټ شي نو بېرته راځم اوس ملګرو. زه دلته په شا باندې راځم دلته پورته راځم ملګرو. زه بېرته دلته زه راغلم ملګرو. دلته بیا تاسو په دې ویب چینل باندې کلیک کوئ په دې ځای باندې ملګرو. دلته لیکلي دي ویب چینل. نو په دې باندې به کلیک کوئ ملګرو. بیا چې ملګرو اوس دلته ستاسو هر یو خوښ کي مثال دلته چینل ارټ ته مثال شاته چې کوم عکس ورکوئ لکه فیسبوک چې د کور فوټو ده په دې پروفایل باندې به کلیک کوئ ملګرو. دلته چې تاسو هر عکس خوښ کي نو ملګرو هغه تاسو کولی شئ ور یې کړئ ښه. نو ملګرو زه نه ورکوم دا تاسې کولی شئ چې هر رقم زړه جوړ وي ملګرو هغه ورکړئ. زه له دې ځای څخه وځم ملګرو او په دې بل باندې چې تاسې کلیک کړئ په دې کونج کې ته ګوره ټیک مارکونه راځي په دې باندې کلیک وکړئ. تاسې هر عکس خوښ کي هغه ورته سلیکټ کړئ او ور یې کړئ ملګرو. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب چینل ویریفای کړئ او ورته د شاته هر عکس هم ورکړئ. نو ملګرو په دې ځای چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دلته لیکلي ایډیټ چینل ارټ. نو دلته ملګرو دلته تاسو ته یوه بله طریقه ښیم په دې ارټ کې ملګرو. که تاسو خپل ارټ نه لرئ مثال خپله به نه وي جوړ کړی نو ملګرو دې ګالري ته دلته راشئ په دې ګالري باندې کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ ملګرو تاسو داسې ښایسته ښایسته صفحې راځي. دا د یوټیوب لخوا درکول کېږي ملګرو. نو دلته په دې کې مثلا رقم دغه رقم دا ارټ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ دلته ما ارټ دلته راغی. نو ملګرو دلته کوم ارټ چې ما ورکړو ملګرو هغه دلته راغی. دلته به یې زه سلیکټ کړم. نو تاسو ګورئ ملګرو صوتي یې کړي ښه. پروفایل هم داسې ورکولی شئ. دلته صوت شو ملګرو ته ګورئ دا ځای ما هغو ته. نو ملګرو تاسو کولی شئ له دې ځای څخه د یوټیوب خپل ورکړئ او که خپل غواړئ چې جوړ یې کړئ یا خپل مو جوړ کړی وي نو هغه هم ورکولی شئ. د لاندې کې بیا ملګرو تاسو کولی شئ ډسکرپشن ورکوئ ملګرو. دلته نه ده دلته تاسو کله کلیک کوئ ملګرو تاسو ډسکرپشن ورکولی شئ. مثلا یو خط ولیکئ زما چینل ته ښه راغلاست او ویلکم ټو مای یوټیوب چینل مثلا هر خط چې تاسو خوښ وي هغه تاسو ورکولی شئ. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ د یوټیوب چینل مو ویریفای کړئ چینل ته ارټ ورکړئ د پروفایل عکس یې ورکړئ. نو په راتلونکي ویډیو کې ملګرو ستاسو دا طریقه وښیم د یوټیوب د چینل څنګه له ایډسنس اکاونټ سره کنیکټ کړئ او ستاسو په ویډیو باندې ډالر نشان راشي. کله چې ستاسو چینل منیټایزیشن شو نو ملګرو بیا تاسو کولی شئ له هغو څخه پیسې واخلئ. نو ملګرو دا ویډیو ضرور شیر کړئ. د خدای په امان.